بخښنه غواړي. ښځې او د هغو کوچني اولادونه سره جلا کړه. غواړي چې ښځې هم وژاړي او کوچنیان هم وژاړي، ټوله وژاړي. او د الله عز وجل رحمت پر نازل دی. لوی او واړه ټول په چغو نارو بغارو ژاړي. دشت او صحرا د دوی په نارو او چغارو زاری او دعاو ډک سو. او د عذاب اوریت لوړه پر دوی ولاړه. ټولو به دغه نارې وهلې: آمنا بما جاء به یونس. هر هغه شی چې یونس علیه السلام راوړی دی پر هغه مو ایمان راوړی دی. 3 ورځې دغه حال و، ژړاوي او بغارې دي. او الله عز وجل ته په صدق او اخلاص توبې کښلې، بخښنه او مغفرت غواړي. په یونس علیه السلام پسې نفر ولېږل، ویل که مو پیدا کړي د ده علیه السلام د حکم اطاعت وکوو او د هغه د لارښوونې متابعت وکوو، څو د الله جل جلاله رحم پروسو او د هغه راتلونکي عذاب څخه اخلاص کړه. الله عز وجل د سورة یونس په 98 نمبر آیات کې فرمایي: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني نوى نست اهل د یوې نافرمانې قریې چې د مخه تر نزول د عذاب ته ایمان راوړي او بیا د دغه ایمان راوړلو نفع ورسولي وي بې له قومه څخه د یونس علیه السلام. یعنی په تیرو پخوانیو امتو کې داسې یوه قریه نسته چې د عذاب تر نزول د مخه د ایمان راوړی وي او هغه ایمان دې د دغه عذاب څخه خلاص کړي وي بې له قومه څخه د یونس علیه السلام. نو الله عز وجل فرمایي: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. کم وخت چې د عذاب د علامو په لیدلو سره ایمان راوړي نو دفع او استقی موږ د دوی څخه عذاب د رسوایی د دنیا په ژوند کې او موږ دوی ته د مرګ تر وخته فایده ورسوله. یعنی د خپل اجل تر وخته به د دنیوي ژوند څخه متمتع او خوند اخیستونکي وي. ابن کثیر رحمه الله دغه آیات په ترجمه کې وایي: آیا په تیرو قصو کې تا داسې یو امت لیدلی دی چې ټولې قریې دې په یوه وار سره ایمان راوړی وي یا نسته؟ نو د دې څخه دا معلومه سوه چې بې له قومه څخه د یونس علیه السلام بل هیڅ داسې قوم او قریه نسته چې هلته د کفار یا منافقان نه و موجود. د یونس علیه السلام قوم هغه یوازنی قوم دی چې ټوله کفار و او په یوه ور ټول مسلمانان سوه چې دا کار د الله عز وجل د معجزو او رحمتو څخه دی. مګر هلته یونس علیه السلام نه دی خبر چې قوم ته څه پیښه سوه. دی خو د دریاب غاړې ته ولاړی. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي: اذ ابق الى الفلك المشحون. اذ ابق د ابقه ترجمه ابق وهغه مریی ته ویل کېږي چې د خپل بادار او مالک څخه وتښتي و دې ته عبد ابق ویل کېږي، یعنی تښتېدلی مریی. نو الله عز وجل فرمایي: اذ ابق کم وخت چې د خپل قوم څخه ولاړی وتښتېدی د الله عز وجل د حکم انتظار یې ونیستی، قوم یې پرېښاوه او دی علیه السلام لاړی. هلته دریاب ته ورغلی. د دریاب په څنډه کې یوه کښتۍ ولاړه چې ډېر زیات خلق او بارونه پکښې وه، ډېره درنه وه. یونس علیه السلام په دغه کښتۍ کې سپور سو. کښتۍ حرکت وکړي. د دریاب مابین ته چې ورسېدل دریاب توپاني سو، څپې شروع سوې. قریبه ده چې کښتۍ او خلق یې غرق سي. خلقو نارې کړې چې کښتۍ سپکه کوي، مالونه وغورځوئ. کښتۍ وانان شروع سوه د خلقو مالونه دریاب ته ورغورځوي. مالونه یې ټول وغورځول. کښتۍ تر یو اندازې سپکه سوه مګر بیا هم توپاني ده. خلقو ویل زموږ په دغه کښتۍ کې داسې یو مریی هم را سره دی چې د خپله باداره تښتېدلی دی چې هغه دریاب ته وروا نه چوو کښتۍ نه ارامېږي، غرقېږو. د تښتېدلي مریي د معلومولو دپاره قرعه اندازې شروع کړه. اول هغه څوک چې نوم یې راپورته سو یونس علیه السلام. خلقو ویل یا دی نه دی، پر ده د نیکۍ علامې ښکاره دي، دی ښه سړی دی. بیا یې قرعه اندازې وکړل. بیا هم د یونس علیه السلام څه هم راپورته سو. خلق په تعجب کې سو.
د دریم وار دپاره بیا قرعه اندازي وکړه. دریم وار هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو. الله عز وجل فرمایي فساهم فکان من المدحضین، یعنی د کشتۍ خلقو درې واره قرعه واچول او درې سره واره دی مغلوبه سو. مدحض یعنی مغلوبه، یوار پس د بله وار د ده علیه السلام سهم راپورته کېدی او په هر وار کې دی علیه السلام مغلوبه کېدی. نو خلقو ویل بله چاره نسته، دی باید دریاب ته ورواچو. نو یې د کشتۍ څخه دریاب ته ورواچاو او یادا چې دی علیه السلام پوسو چې خبره په ما کې ده، په خپله و دریاب ته وروغورځېد. سبحان الله. فقط د ده علیه السلام په لوېدلو سره دریاب آرام سو، ځکه مقصد هم دی او هلته په دریاب کې فورا ماهی تیر کړي. فالتقمه الحوت وهو ملیم، پس ماهی تیر کړي. حال دا چې دی علیه السلام په خپله د خپل ځان ملامت کوونکی و. پر ځان یې ملامتي ویل چې ولې بې اجازې د خپل قوم څخه راووتم. حوت ولې ماهي ته ویل کېږي؟ د ماهیانو د هر ذات څخه چې وي. کم وخت چې ماهي تیر کړي د الله عز وجل د طرفه و ماهي ته امر وسو چې مې غوښې خوره او مې اډوکي ور ماتوه. دا ستا غذا نه ده، بلکې ستا نس د ده دپاره بندیخانه ده. اوس چې ماهي تیر کړي یونس علیه السلام ته دا معلومه سوه چې په کښتۍ کې هم زه مقصد وم. درې واره پرله پسې زما سهم راووتی او ځان ملامتوي چې ولې د الله عز وجل بې اجازې راووتلم، بې امره راووتلم. ورونو د توبې د اولو علامو او شرایطو څخه دا دی چې انسان ځان ملامت وبولي. انسان باید پوه سي چې زه ګناهکاره یم او د ځان په ملامتي شروع وکړي چې ولې او څنګه مې دا کار کاوه. ښه، اوس د ماهي نس د یونس علیه السلام دپاره بندیخانه او عجیبه بندیخانه د ماهي نس. ورونو د الله عز وجل و قدرت ته وګورئ. یونس علیه السلام دلته د ماهي په نس کې پاته سو. هغه روایت چې د دغه بندیخانې تر ټولو لږ موده بیانوي وایي 3 ورځې، ځینې روایتونه وایي 7 ورځې، خو مشهوره روایت وایي 40 ورځې. نو یونس علیه السلام 40 ورځې د ماهي په نس کې پاته سو او دلته د ماهي په نس کې یونس علیه السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پس ناری کړه په تاریکیو کې، یوه تاریکي د ماهي د نس وه، بله